I welcome you all from the core of my heart to our free online English speaking course. Today in this tutorial, in this video, you are going to learn some basic English words with its first form, second form, third form and also with example sentences. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې چینل باندې یعنی په سپوکن انګلیش چینل باندې موږ یو فری آنلاین انګلیش کورس شروع کړی دی. خو دا خبره زه تاسو ته په ګارنټۍ سره کوم که چېرته هم څوک په صحیح طریقې سره دا کلاسونه واوري یعنی په صحیح طریقې سره دا درسونه واوري ځان ته اخلاص نه کړي او په توجه سره دا درسونه واوري یعنی موږ چې څه هم وایو هغه د ځان سره په یو کافي نوټ وغیره کې نوټ کوي نو بیا زه په چیلنج سره وایم چې هیڅ قسم له انسټیټیوټ ته د تللو ضرورت دې کس ته نشته یعنی 100% دا کس د دې قابل دی چې دا هم په دې ځای او د دې چینل نه یعنی د سپوکن انګلیش نه انګلیش زده کړي. موږ ویډیو طرف ته لیټس سٹارټ. Our first word is surf. S-E-R-V-E surf. اول خو د دې صحیح پرونانسیشن یاد کړئ ځکه زیاتره خلک دې ته وایي سرف وي او دا سرف وي نه دی د دې صحیح پرونانسیشن دی سرف او د دې معنی ده خدمت کول. ستاسو څوک خدمت کوي یا تاسو د چا خدمت کوئ نو دې ته ویل کېږي په انګلیش لینګویج کې سرف. د دې سیکنډ فارم دی سرفډ او تھرڈ فارم یې هم دی served. For example, he wants to become a doctor and serve his nation. او مطلب دا شو چې هغه غواړي چې یو ډاکټر جوړ شي او د خپل قوم یا د خپلو خلکو خدمت وکړي. He wants to become a doctor. هغه غواړي چې یو ډاکټر جوړ شي and serve او خدمت وکړي his nation د خپل قوم یا د خپلو خلکو. بل ورب دی eat. E-A-T eat او دا ویل کېږي خوړلو ته. کله چې هم تاسو په خپله یو څیز خورئ روټۍ وغیره خورئ نو دې ته ویل کېږي eat. د دې سیکنډ فارم دی ate او تھرډ فارم یې دی eaten. فار ایگزامپل we have eaten the meal یعنی موږ روټۍ خوړلې ده. کله چې هم تاسو نه څوک پوښتنه وکړي آیا تاسو روټۍ خوړلې ده او تاسو ورته په انګلیش لینګویج کې وایي او موږ روټۍ خوړلې ده نو دې دپاره بیا په انګلیش کې استعمالیږي we have eaten the meal او د دې مطلب دا شو چې موږ روټۍ خوړلې ده. خو اوس خبره دا ده چې په بل چا باندې څه څیز خوړلو ته څه ویل کېږي یعنی په انسانانو باندې څه څیز خوړلو ته لا په ځناورو باندې څه څیز خوړلو ته څه ویل کېږي یعنی کله چې موږ په بل چا باندې څه څیز خورو نو دې ته په انګلیش لینګویج کې څه ویل کېږي دې ته په انګلیش لینګویج کې ویل کېږي feed. F-E-E-D feed او د دې مطلب دا دی په بل چا باندې څه څیز خوړل لا بل څوک مړول. د دې سیکنډ فارم دی fed او تھرډ فارم یې هم دی fed. فار ایگزامپل don't feed this biryani to your children او د دې مطلب دا دی چې دا بریاني دې په خپلو ماشومانو باندې مه خوره دا د هغوی د صحت دپاره نقصان دی ده او دا د هغوی صحت له نقصان ورکوي. don't feed this biryani to your children یعنی دا بریاني دې په خپلو ماشومانو باندې مه خوره. بل ورب دی chew. C-H-E-W chew او دا ویل کېږي میده کولو ته. کله چې مونږ روټۍ وغیره خورو او بیا په خوله کې مونږ په هغې باندې شخون وخو هغه میده کوو نو دې میده کولو ته ویل کېږي chew او د دې سیکنډ فارم دی chewed او تھرډ فارم یې هم دی chewed. فار ایگزامپل she doesn't chew the food properly یعنی کله چې مونږ د یو جینۍ په اړه خبره کوو او مونږ وایو چې هغه په روټۍ باندې او مونږ وایو چې هغه روټۍ په صحیح طریقې سره نه میده کوي نو دې لپاره بیا په انګلیش کې استعمالیږي she doesn't chew the food properly یعنی هغه دا خوراک یا دا روټۍ په صحیح طریقې سره نه میده کوي. او د دې اپوزیټ ورډ دی swallow. S-W-A-L-L-O-W swallow. اول خو د دې صحیح پرونانسیشن یاد کړئ ځکه زیاتره خلک دې ته وایي سویلو خو دا سویلو نه دی دا سوالو دی او دا ویل کېږي تیرولو ته یو څیز یو دم تیرول دې ته ویل کېږي سوالو. د دې سیکنډ فارم دی swallowed او تھرډ فارم یې هم دی swallowed. فار ایگزامپل he swallowed the chocolate in one go. دې مطلب دا شو چې هغه چاکلیټ یو دم تیر کو. he swallowed the chocolate هغه چاکلیټ تیر کو in one go یو دم. one
go دا ویل کېږي یو دم. کله چې هم تاسو یو څیز یو دم تیر کوئ نو دې ته ویل کېږي one go. خو دا صرف د تیرولو دپاره نه، که چېرته ستاسو د لاس نه یو څیز یو دم ولویږي یا په چا باندې یو دم څه چل وشي نو دا تاسو بیا د هغې دپاره هم استعمالولی شئ. بل ورب دی fry 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 او دا ویل کېږي سور کولو ته. یو څیز له سور رنګ ورکول نه، یو څیز په غوړو کې سور کول، دې ته ویل کېږي fry. د دې سیکنډ فارم دی fried او تھرډ فارم یې هم دی fried. لکه چرګ په غوړو کې سور کول، د الوګانو چپس په غوړو کې سره کول وغیره وغیره. فار ایگزامپل fry the onion well او مطلب یې دا دی چې دا پیاز ښه سره کا. fry the onion well یعنی دا پیاز ښه سره کا. د اونین په ځای باندې تاسو دلته هر څیز استعمالولی شئ. پوټیټو استعمالولی شئ، ټومیټو استعمالولی شئ، هر څه استعمالولی شئ. او د دې اپوزیټ ورب دی roast 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 او دا ویل کېږي وریتولو ته. یو څیز په انګار باندې وریتول دې ته ویل کېږي roast یعنی یو چرګ په انګار باندې وریتول، لا غوښه په انګار باندې وریتول دې ته ویل کېږي roast. فار ایگزامپل زه ستانه د یو چا په اړه پوښتنه وکړم یا هغه بل ملګری دې څه شو او ته ماته وایې چې he is roasting the meat یعنی هغه غوښه ورتی، یعنی دا وخت هغه غوښې ته ناست دی او غوښه ورتی. he is roasting the meat هغه غوښه ورتی. او دا خو زمانه هیر شو چې د روست سیکنډ فارم دی roasted او تھرډ فارم یې هم دی roasted. بل ورب دی cook او cook ویل کېږي پخولو ته، یعنی سبزی پخول یا غوښه وغیره پخول یا غوښه وغیره پخول دې ته ویل کېږي cook. او د دې سیکنډ فارم دی cooked او تھرډ فارم یې هم دی cooked. فار ایگزامپل what have we cooked today یعنی نن موږ څه پخ کړي دي. ته کور ته ورشې او پوښتنه وکړې what have we cooked today یعنی نن موږ څه پخ کړي دي. خو آیا تاسو ته دا پته شته چې روټۍ پخولو ته یا یو کیک وغیره پخولو ته په انګلیش لینګویج کې څه ویلی کېږي؟ روټۍ پخولو ته لا یو کیک وغیره پخولو ته دې ته په انګلیش لینګویج کې ویلی کېږي بیک BAKE بیک. او دا ویل کېږي روټۍ پخولو ته لا یو کیک پخولو لا یو کیک وغیره پخولو ته. خو د دې سیکنډ فارم دی بیکډ او تھرډ فارم یې هم دی بیکډ. فار ایگزامپل the roti has not baked properly او مطلب یې دا دی چې دا روټۍ په صحیح طریقې سره نه ده پخه شوې، یعنی دا روټۍ صحیح نه ده پخه شوې. بل ورب دی blow 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 او د دې معنی ده پوکې ورکول، یو څیز له پوکې ورکول دې ته ویل کېږي blow. او د دې سیکنډ فارم دی blew او تھرډ فارم یې دی blowing. فار ایگزامپل extinguish the fire by blowing it او مطلب یې دا دی چې اور له پوکې ورکا او اور مړ کا. extinguish the fire extinguish ویل کېږي مړ کولو ته یا بندولو ته، خو اور مړ کول یا اور بندول بل څه نه. extinguish the fire یعنی دا اور مړ کا by blowing it او پوکې ورکا. extinguish the fire by blowing it یعنی د اور له پوکې ورکا او اور مړ کا.